پاکستان د افغانستان د اردو د بیا را جوړېدو مخه څنګه نیسي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. مجید قرار لیکي یو پاکستانی لیکوال لیکلي چې پاکستانی جنرالان سر له اوسه د افغانستان د بیا په ښو درېدلو د مخنیوي په پلان جوړونه بوخت دي. زما په ان پاکستان دی د دې کارونو لپاره لاندې چارې عملي کوي. لومړی، د جمهوریت پر مهال زموږ اردو د هغه قدرونو په لاس جوړه شوه چې د ډاکټر نجیب الله شهید او تر هغه وړاندې نظامونو غړي وو او هلته یې خدمت کړی وو. هغه ځل نواز شریف د پاکستان په پارلمان کې یادونه کړې وه چې ما د پاکستان لپاره د افغانستان 100 کلنه اردو متلاشي کړه. دا ځل پاکستان نه یوازې د چې یو ځل بیا افغان امنیتي ځواک او افغان اردو ړنګه کړه، بلکې په تعقیبي پلان کې د اردو د قدرونو او منصوبینو وژل هم د همدې لپاره لومړیتوب لري چې افغانستان بیا هیڅکله اردو جوړه نشي کړی. د دې کار لپاره پاکستان د دفاع وزارت د بایومټریک ډیټابیس وړی چې د هغه په مټ د افغان اردو منصوبین په دوامداره شکل تعقیب او ووژل شي. هر ورځ د پاکستان له ښارونو او لارو څخه د اردو لسګونه منصوبین د بایومټریک په وسیله تشخیصیږي او بیا طالبانو ته سپارل کیږي چې طالبان یې شکنجه کوي او په مرموز شکل یې وژني. دوهم، پاکستان طالبانو ته د وسپنې د کباړ 3 چنده قیمت ورکوي چې د اردو بیسونه او استحکامات پرې رنګ کړي. همدانن د حقانی زوی د خوست لیوا ته تللی، هلته یې ویلي چې د لیوا چې تر ترکانو پخه او اساسي جوړه کړې وه په غصبي ځمکه جوړه شوې ده. د طالبانو لمونځ نه پکې کیږي. دا لیوا چې د افغانستان دوهم ستر تاسیسات لري باید ړنګه شي. دریم، د افغانستان وسلې او تجهیزات پنجاب ته انتقالیږي. وړمه ورځ د کابل له ریشخورو شاوخوا 200 وسایط پکتیا ته لیږدېدلي چې څرګنده د پاکستان ته په تدریجي او پټ ډول اړول کیږي. په لاهور، دره، پیښور او د پاکستان په عامه ځایونو کې د یو امپور بیه $300 ته راښکته شوې ده. څلورم، دا چې طالبان د اردو منصوبین نه ورغواړي څرګنده خبره ده چې د اردو تشکیلات او انسټیټیوشنل میموري یا سازماني حافظه له منځه ځي او د اردو د بیا جوړېدل مهالیږي. پنځم، طالبانو په کندهار، لغمان، کابل او نورو ځایونو کې د پخوانیو منصبدارو د کورنیو په کوچولو او د هغوی په بېکوره کولو پیل راکړی چې دا هم د همدې سلسلې یوه کړۍ ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.